والله به ورله ډېر ښایسته اجر ورکي چې کله بنده الله له قرض ورکي. چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو چې په تاسو کې څوک دی هغه کس چې الله له قرض ورکي نو الله به ورله دوچن ورکي. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو صحابی دے ابو الدحداح نومے دے ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توئی اللہ زمون نا قرض غواڑی اللہ زمون نا قرض غواڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل وی اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے اللہ خو بے پروازات تے اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے خو اللہ وی چی دی زما پنم ورکی نزب ورلا پا بدلکی جنت ورکم. دا اللہ مونگ دا پاروی چی دی زما پنم ورکی نزب ورتا جنت ورکم. وی خا اللہ دی سوائی وی آو وی دا اللہ حبیب تا تا علم دے چی زد دو باغون مالکم زما پا ملکیت کی دو باغون دی. دا اللہ حبیب ما دوار دا اللہ پلار کے خرچ کرل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی ندیسی بنکے دا یو باغ با دا اللہ پلار کے خرچ کیو دا یو با دخپلو بچو دا نفقی دا پارا باقی پری دا با پخپل اہل و عیال خرچ کے و دا یو با صدقہ کی. اغوی ٹک دا دا اللہ حبیبہ وی کم باغ چی مشتمل دے پا شپک سو کجورو باندے شپک سو ڈکی پکی ولاڑو دا کجورو دا اللہ حبیبہ اقا شپک سو ڈکو والا باغ چی شپک سو کجوری پکی ولاڑی دے غمی ورک چکور تراغ نخپلی بی بی توائی وی ما اغا باغ ورکو چی کم کی شپک سو کجوری ولاڑی وی بی بی ورتوائی مبارک شا دیر اخکولی سودا دی وکڑن دیر اخکولی سودا دا خو زمونگ دا اخیرت سودا دا. وی صحابی چراغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرب العالمین پا جنت کے دیری میوداری ونی ورکڑلی او دیر پاخ پاخ محلون ورلا اللہ ورکڑ دیر میوداری ونی اللہ ورکڑلے او پاخ پاخ محلون ورلا اللہ ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ لپا جنت کے ورکڑ دو دنیا کے ورکڑل اللہ تبارک و تعالی بدل پا جنت کے ورکڑ تو دو دنیا باغ ورکینو اللہ بتالا پا جنت کے باغ ورکڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داو مرضاکم بالصدقہ دخپلو مرضیانو علاج اکی پا صدقی سر دخپلو مرضیانو علاج اکی پا صدقی سر. علاج سنت تے دا سنت طریقہ دا مریض لبا علاج کے ڈاکٹری دوائی بکئی حکیمی دوائی بکئی خود دی سر صدقہ ورکوا اکثر مریض دا صدقی پا وجہ کی. نبی علیہ السلام فرمائی داو مرضاکم بالصدقہ دخپلو مریضانو علاج کوئی پا صدقی سر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکلی دیوی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ لیو کس راغے ورطوی چی حضرت دا اوو کالو نمی پا دی زنگون کی زخم دے وکال اشول او اغی زخم نوی نزی و اغی زخم نخکی گی وکال میں اشول. وی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ورطو فرمائل چی زمان رائی دادا چی تیو کوئی اباسد اوبو نو چی دا اغی کوئی نا اوبا شروع شکنا نو اللہ بستا دا زنگون نوی نودرئی چی دا اغی زنگون نا دا اغی چی تکویی اوباسی او دا اغی نا اوبا چالوشی او خلقو تا نپا شوروش نوی اللہ بستا دا زنگون نا داوی نا ودری او دق شانتی اشول چی اغی کویی وکنستو او دا اغی نا اوبا جارشوی نو دلتا دا زنگون نوی نا ودری دل. داو مرزاکم بالصدقہ دخپلو مرزیانو علاج کوئی پا صدقی سر دخپلو مرزیانو علاج کوئی پا صدقی سر.
معمولی صدقه ورکوي لږ صدقه ورکوي خو په دې سره الله ډیر برکات او ډیر خیرونه را نازلي حدیث مبارک کې راځي چې کله سحر رڼا وخیږي نو دوه فرشتي اواز یو وی اللهم اعط منفقا خلفا یا الله دا څوک چې په مخلوق باندې خرج کوي خلفا الله تعالی غوړه بدله ورکړي دا اعلان هر ورځ فرشته کوي څوک چې په مخلوق خرچه کوي یا الله خلفا اعط منفقا خلفا الله دی خرچ کون کی لغوره بدله ورکړي فرشته دعا کوي فرشته اعلان کوي وی اللهم اعط ممسکا تلفا یا الله چې څوک په مخلوق خرچ نه کوي داغه مال هلاک داغه مال هلاک کی فرشته وای یا الله چې څوک خرچه کوي یو فرشته وای یا الله غوره بدله ولا ورکه بل وی یا الله چې څوک مال نه خرچ کی الله دا مال ولا هلاک دا مال ورله هلاک نو دا غ فرشته आवाज کی تاسو بلیدي اکثر بناسا په حادثه راشي او ټول مال به هلاک شي په یو ځای به جمع کړي په یو ځای ته حادثه راشي او ټول مال لاړ شي دا دې صدقه نه ورکړي دا دې په مخلوق نه لګي نو فرشته وی الله هلاک کی ولا د دې سیمال نه څه فائدہ چاغي نه مخلوق ته پیدا نه دا غي نه مخلوق ته پیدا نه حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به صدقه د بنده سوري وي سوري قیامت کې به د هر سړي د سوري ضرورت هر سړی به خولو کی هر سړی یومئذ شأن یغنی د هر سړي به یو شان چې د بل نه به بې پروا کړي د بل څه فکر به یې نه د بچي فکر به نه د ملګري به نه د بیبي به نه شأن یغنی په دغه ورځ باندې دا صدقه چې ده دا به د بنده سوري دا به د بنده سوري مونږ خیال لده کړي مونږ چې صدقه ورکو نو مونږ سړي ته ګورو د ته وګوره یاره دی د صدقې قابل دی ورکم که ور نکم یاره په دې ځای کې به خرچ کول ښه که ښه به نه په دې کې به ښه که به ښه نه مونږ سړي ته ګورو حدیث مبارک کې راځي وی چې کله بنده صدقه ورکي کدی چاله ورکی او کدی په مدرسه کې ورکی او کدی په جماعت کې ورکی او کدی بل چاله ورکی چې صدقه ورکی نو دا صدقه د الله تبارک وتعالى خلاص تلاړ شي دا الله له ورکول دي سړی ته مګوره مدرسې ته او جماعت ته مګوره دا اول د الله په نوم زینو دا صدقه چې د الله خلاص ته ورشي من صدقه بعدل تمر سوک چې صدقه وکي د کجوري مره د کجوري مره د یوې کجوري په برابرۍ صدقه وکي د یوې کجوري په برابرۍ یو کجوره څومره کم قیمت لري کیلو په 300-400 روپۍ ده نو یو کجوره چې به د هغې به 100 روپۍ راغي حدیث مبارک کې راځي چې څوک صدقه وکي په اندازه د کجوري لکه د کجوري مره یوی کجوري مره قیمت ورکی نو دا د الله خلاص تلاړ شي او الله تبارک وتعالى یربي د دې صدقې تربیت کوي پالنه کوي پالنه لکه څنګه چې موږ د اس بچي پالو چې دا غټ شي کنه نو وي دغه شان الله د دې صدقې پالنه کوي چې میدان محشر شي او د طول شروع شي و یو غر براش دا هغه صدقه د غر ته برسیدلی د کجوري مره به ورکړي او دا غیره به یو غر جوړ شوی دی به وی یا الله ما خپل عمل نامه ولیدله پاغي کې خو ما دا عمل نو لیدلې دا غر چراغ دومره غټ عمل خو ما نو لیدلې ارشاد به ورته وشي چې دا هغه صدقه چې تا ورکړې وه د دې الله تربیت کو د دې نه لوی غر جوړ شوی دی وی به دا ورله په تله د میزان او د نیکو کې به ورله کېږي دا چې د یوې کجوري مره صدقه یې موږ نن دې فکر کوو چې په ځان یې وخورم ټیک ته په ځان یې خوروه په بچو یې خوروه په هر چا خوروه صدقه کوه دا جمع کېږي حدیث مبارک کې راځي صدقه چې دا تطفئ غضب الرب دا د رب غصه سړی
او دا بد مرگ د بندن لرکی، بد مرگ لرکی، د الله غوسه سړی صدقه د بندن بد مرگ لرکی. صدقه د بنده چې دا هغه غوسه سړی چې کله بنده صدقه کوي، چې کله بنده صدقه کوي نو په دې سره د الله تبارک وتعالی غوسه مړه کیږي، په دې سره د الله رضا حاصلیږي. نو دا ډیر ښه صفت دی، دا د الله سره جمع کول دي. دا نور مونږ په ځان لګو او صدقه چې دا د رب العالمین سره جمع کول دي، دا د الله سره جمع کیږي. حدیث مبارک کې راځي قیامت کې به الله تبارک وتعالی سلور کس بی حساب جنت تبوزی، سلور کس به الله بی حساب جنت تبوزی. یو عالم خو چې په خپل علم عمل کړی وي، یو شهید چې د وجود قربانی ورکړي خو چې خالص د الله د رضا د پاره قربانی ورکړي. دریم هغه حاجی صاحب چې هغه حج وکي بغیر د فساد، حج وکي خالص د الله د رضا د پاره، خو هلته به کوم جنگ جګړې او کنزل او کارونه اونکي بغیر د فساد نه. او دریم سخی چې هغه صدقه ورکړي خو چې خالص د الله د رضا د پاره ورکړي، چې دا چپ لاس تینه نه خبر شو. صدقه دسی ورکوه چې چپ لاس تینه خبري. لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى. نو چې نن صدقه ورکې او سبا اثباتی نه خو لاړه صدقه، چې دسی صدقه ورکړي چې چپ لاس تینه خبر شوی نه. نو یو دقه کس، نو دا سلور کسب الله بی حساب جنت تبوزی. عالم با عمل، شهید خو چې خالص د الله د رضا د پاره د خپل وجود قربانی ورکړي. حاجی صاحب چې حج کړي بغیر د فساد نه، او سخی چې سخاوت کړي خالص د الله د رضا د پاره. دا سلور کسب الله بی حساب جنت تبوزی. حدیث مبارک کې راځي چې دا سلور کسا بی حساب جنت تننوزی. نو د دې با اختلاف پیدا شي، یو به چې زړم به زما، بل به چې زړم به زما، بل به چې زړم به زما. دا خو به سلور واړه بی حساب زی، نو اختلاف پیدا شي. یو به وی زما، بل به وی زما، بل به وی زړم به دند کېږم. الله به جبرئیل امین راولېږي چې ورشه دی له فیصله وکړه چې ړومبی به څوک ځي. جبرئیل امین به راشي، شهید ته به وایي ته وایه چې زه ړومبی ځمه، نو وی به او وی به تا د شهادت د فضیلت د چا نه اورېدلی و؟ نو دی به وایي چې د عالم نه. نو وی به چې ته د استاز نه مخې ته جنت ته ځې، عالم دی استاز نه دی، شهید خو به مسله حل شي. حاجی صاحب به وایي الله زه جنت ته ځم. جبرئیل امین به ورته وایي د حج فضیلت خو عالم بیان کړی، ته د استاز نه مخې ته جنت ته ځې. نو حاجی صاحب بم ودرې، نو عالم به وایي چې ګنې زما نمبر راغی، زه ړومبی ځمه. وایي عالم چې مخامخ شي نو عالم به په خپله ووایي چې یا الله ما چې دا علم کړی و نو دا مې د دې سخي په سخاوت کړی و، الله دا د دې سخي برکت چې ما علم کړی نو دې زمان ړومبی حقدار دی. आवाज به وشي چې دا سخي د عالم نه مخکې کوي او عالم ترې وروسته کوي. الله به سخي د ټولو نه ړومبی جنت ته دننه کړي چې هغه سخاوت کړی او صدقه یې ورکړي. دا دومره د کمال خبره ده، د کمال. لازمي نه ده د دې په کروڑونو پیسې ورکه او په لکونو ورکه. خپل مال ته ګوره، خپل مال ته او خپل طاقت ته ګوره. الله چې دی هغه اخلاص ته ګوري، ډیروالی د مال ته نه ګوري. نو دقې سخي ته به الله وایي ته د ټولو نه مخکې زه جنت ته. د سخي به د عالم نه مخکې جنت ته لاړ شي، او د شهید نه به مخکې لاړ شي، او د حاجي صاحب نه به مخکې جنت ته لاړ شي. ځکه چې د د سخاوت په وجه باندې عالم چې دی هغه علم کړی و، د سخاوت په وجه باندې عالم چې دی هغه علم کړی و. الله به تینه دې مخکې جنت ته روان کی. دې سخي ته به الله وایي ته د ده نه مخکې ته جنت ته ځه. نو صدقه کې به سړي ته نه ګوري، صدقه د الله د ذات په نوم میلاویږي. حدیث مبارک کې راځي سپی چې دی سپی تاسو
مسله اوریدلې کنه سپی چې دی دا چې اوبه جوټه کي نو دا به څو پیرین زي اولهن بالتراب خاورې ورسره په یو پیرو مګه د سپي دا جوټه دومره پلیته ده دا دومره پلیت سیز دی سپی بغیر د ضرورت له کورونو کې سپي مه ساتئ ښه حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی بغیر د ضرورت نه سپی ساتي د اجر نه هر ورځ کمی کیږي هر ورځ دا اجر هم سیوا ډیر دی چې لا هر ورځ ترې نه کمی کیږي نو سپي کورونو کې نه ساتو ښه هر ورځ به د دې سړي د اجر نه کمی کیږي چې کور کې سپی نو دا عمل کو ډیر چې لا هر ورځ رانه کمیږي نو چې څه به پاتې شي نو سپی چې څه څیز جوټه کي نو کتابونه وایي په خاورې م یو ځل وینځئ خو دقه سپی و یو ورځ تږی سپی و تږی و یوه زنانه وه بدکاره زنانه فاحشه او بدکاره زنانه خپل پیزارې پړي ته ور واچو سپي له یې اوبه راوخېجولې هغې سپي د ډېرې تندې نه په دې خټو باندې چکونه لګول په لمده خټه باندې تږی و ډېر زیات دې ورله اوبه راوخېجولې په هغې سپي باندې اوبه وسکولې الله د هغې ښځې فیصله د جنت وکړله نو سپی چې سپی دی او چې بیا په مخلوق او په اشرف المخلوقات چې مسلمان دی انسان دی ته په هغه صدقه وکړي چې د دې به الله څومره لوی اجر درکړي څومره لویه بدله به یې رب العالمین درکوي چې کله پې ته صدقه وکړي چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو صحابه کامیاب په دیو چې دلته به آیات وورید نو ما ګنټه کې به په هغه آیات باندې عمل کړی دا آیات مبارکه را نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هرگز نیکی نشي حاصلولی تر دې چې هغه مالم نه خرچ کړي چې کم مال تاسو ته خوښي چې هغه نه دی خرچ کړي نو نیکی نشي حاصلولی بس ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی وی د الله حبیبه ما ته په ټولو مالونو کې غوره مال چې دی هغه بیرحا باغ دی چې د مسجد نبوي مخامخ باغ د کجورو بیرحا امام الانبیاء به پکې ناسته پاستم کول وی دقه باغ ما ته په ټول مال کې خوښ دی وی د الله حبیبه دغه ټول باغ مې د الله په لار کې ورکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ویدا په خپل اهل او عیال پر رشتہ دارانو باندې ولګو هغه په خپل تر زامنو باندې تقسیم کو وی چې کله باغ ورک نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بخ 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 دا د خوشاله کلمه ده مونږ چې څوک لوی کارو کې مونږ وایو ډیر خو ډیر خو ډیر الله امام الانبیاء ورته وی بخ 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 ډیر ښه چې امام الانبیاء دومره د خوشحالۍ اظهار کو چې بخ بخ نه چې الله به ورله څه ورکړي عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه بیر رومه دا یو کویو د یو یهودي سره و هغه به تی اوبه خرڅولې نو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه پسې لاړ وی دا را باندې را خرڅ کا او دا خو زما کاروبار بندیږي وی زه نیم راکه او پیسې به پوره درکمه نو پیسې ورله پوره ورکړې او کویې تی نیم واغست یهودي ورته وی یوه ورځ به ستا نمبري یوه ورځ زما بیر رومه هغه وی ټیک ده نو د اعلان وکوي زما په نمبر کې فری راځي نو چې د هغه نمبر شو نو ټولو خلقو به فری اوبه وړلې نو چې بیا به کله د هغه یهودي نمبر شو نو هغه ته خو به څوک پاتې نو هغه په نمبر به خوښ و نو هغه ورته وی راشه دا نیم پسې م واله زه اوس په دې نیم څه کوم نو هغه نیم یې م واغستو او ټول مخلوق ته یې وقف کو وی راځئ اوبه تې څکئ چې څومره خلقو به تې اوبه څکلي څومره زناورو به تې اوبه څکلي حشرات الارض به تې اوبه څکلي دا څومره لویه صدقه ده ستا ذهن کې شته چې داسې یوه صدقه چې ته به مړې هغه به چلیږي ځان له پې ذهن ور واچوه ځان سره محاسبه وکړه چې څه دې کړي دي څه شته دی چې ستا د مرګ نه پس به بیا تا ته میلاویږي نو هغه بیر رومه ورکو بیر رومه یې واغسته وقف یې کو وی راځئ اوبه تې نسکئ فری
صدقه باندې الله ډیر سور کی. منصور ابن عمار رحمت الله علیه یو پیره تقریر کو، یو کس راغی سوال وکوي مال یو سلور درهم پکار دی. نو منصور ابن عمار رحمت الله علیه سو پول ورنکی، نو د یو يهودي غلام ناسو اپاسید وی زب ولا ورکم سلور دراهم ولا ورکل. خودی منصور ابن عمار رحمت الله علیه ته ما ته سلور دعاګانې وک. هغه ورته و بکم وی کوم دعا؟ وی اول دعا خداو ک چې زه غریبم چې الله می مالدار کی. هغه غلام ورته زه غریبم چې الله می مالدار کی. هغه وی ټیک د دعا وکړه الله دې مالدار کی. وی دیمه وی زمان مالک چې دی هغه يهودي دی، دعاو ک چې الله مسلمان کی. دویمه دعای مکړه وی یا الله د مالک چې دی الله هغه مسلمان کی. وی درېمه دعا دا وکړه چې زه غلام يم چې الله ما آزاد کی. وی الله آزاد کی. وی درېمه دعا وکړه چې الله زما او زما د مالک ګناهونه معاف هغه وکړل. چې دا غلام لیټ راغی هغه مالک ورته وی ولی ایثار شوی. منصور ابن عمار رحمت الله علیه تقریر کو کس سلور درهم اوغختل ما ورل ورکړل. اگر ته سلور دعاګانې وکړل. وی کومې دعاګانې؟ وی اول دعا دا و چې ما ورته وی زه غریب یم دعا وکړه چې الله مې مالدار کړي. وی تاسو درهم ورکړي؟ وی سلور. وی هو سلور زره والا، سلور زره والا ورکړه. وی بل څه دعا وا؟ ما چې یا الله نه خو یو قبول شو چې الله زه غریب ما مالدار ک. دیم به ورته وی چې دعا وکړه زه غلام یم چې الله مې آزاد کړي. هغه ورته وی انت حر لوجه الله، د الله د پاره مې آزاد کړي. زه وی درېمه دعا سوا ما چې یا الله زما د دې مالک اسلام نصیب کړي چې دا مالک مې مسلمان شي. هغه مالک وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وی سلورم س دعا وی سلورم دعوا چې یا الله زما او زما د مالک ټول ګناهونه معاف کړي. هغه مالک ورته وی دا درې زما په وس کې نو ما وکړل، او دا یو چې چا په وس کې دی هغه دی هغه وکړي. دا درې زما په وس کې او زما ګناهونه بخل او ستا ګناهونه بخل خدا الله په وس کې دي، هغه دی الله وکړي. چې د شپې هغه مالک د شو خوب ولیدو. رب العالمین ورته خوب کې وی چې ستا په قدرت کې سو هغه تا وکړلو، او چې زما په قدرت کې هغه دې ما ته پرېښودل. ستا ګناهونه مې معاف کړو، د غلام مې د لم معاف کړو. هغه تقریر چې کو منصور ابن عمار دا هغه مې معاف کړو، او دا تقریر چې چوریدو دا غي ټول ګناهونه مې معاف کړل. الله ډیر غنی ذات ته، الله ډیر بدله بندل ورکي، ډیر بدله. تا به یو روپۍ ورکړي او الله به درله 200 درکړي په میدان محشر کې. دا یوه خبره ځان سره ذهن کې ورواچوئ، ځان له پې خیر تسلي وکئ، مطمئن به شئ. یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټوله دنیا کې رښتینی دی که نه دی؟ دی که نه رښتینی؟ د ټولې دنیا رښتینی چې مونږ راغونډ کړو د امام الانبیا یوې خبرې ته نه رسي. او نبی علیہ السلام صحابه ته وی زه په یو څو خبرو قسم خورم، زه پې قسم خورم، قسم چې دا داسې مضبوطی دي. د امام الانبیا قسم خوړو ته خو ضرورت نه و، د هغه خبرې رښتینې دي، خو نه په یو څو خبرو زه قسم خورم. یو په دې خبره قسم خورمه چې کم سړی صدقه ورکوي د ده به مال نه کمیږي، دا به سیوا کېږي. وی زه پې قسم خورم. اوسم ذهن ته خبره نه پرېوځي. ډېر کسان وایي ور به کوو بیا به را نه شي مولي صاحب، ته خو ورکه که نه ټرای وکړه. ویل دیره چې دا شتم ورکم او بیا راله رام نه شي. هم ستا د نبی علیه السلام په خبره یقین نشته. نبی علیه السلام وایي قسم خورم، قسم چې مال په ورکولو په صدقه نه کمیږي، دا به سیوا کېږي. زه قسم خورم. او د کم سړي سره چې یو تن ظلم وکړي او دی معاف کی، زه قسم خورم چې الله به د مرتبه اوچتوي. مونږ وایو که ما معافي وکړه نو زه به کمزوری ښکاره شم. نبی علیه السلام وایي الله به دې درجه اوچتوي. زه قسم خورم چې تا دې معاف کو، درجه به دې الله اوچتوي. بعضې وایي صدقه کوم خو غریب یم. زه ورته وایم نبی علیه السلام وایي د ټولو نه بهترینه صدقه پېژنئ؟ ټولو نه بهترینه وایي یو دا هغه صدقه ده چې یو یې پټه ورکړي یتیم له، پټه یې ورکړي غریب له، پټه یې ورکړي غریب له.
چې ډېره پټی او دویم چې ستا سره د غربت یری یی ته غریب او پټه صدقه غریب له ورکې د دې نه بله غوره صدقه نشته وریم کې غریب له خو پټه ورکې پټه او دویم چې یی غریبو یریږي چې ګورې غربت را باندې را روان دی د دې نه بله غوره صدقه امام الانبیا وی نشته دی بهر صورت رب العالمین دی پې زمونږ د ټولو عمل کول نصیب کی او چا کور کې چې مریضانې ډېرې صدقې ټیم